نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. پوښتنه شوې ده چې ګړی په کوم لاس کې اچول هغه پکار دي، په ګس لاس کې یا په ښي لاس کې؟ نو جواب دا دی که په ښي لاس کې دی واچوله یا په ګس لاس کې دی واچوله دواړه درست دي. په ښي لاس کې اچول هم درست دي، په ګس لاس کې اچول هم درست دي. البته بهتره ده چې انسان په ښي لاس کې واچي، لکه احادیث مبارکونه دا معلومیږي چې ګړی هم په ښي لاس کې اچوله دا بهتر دي. لکه یو حدیث مبارک زه ستاسو د وړاندې پیش کوم، دې کې به نور مسلې هم هغه موږ ته انشاءالله معلومې شي. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. شمائل الترمذي باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایي چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ښی طرف خوښولو کله به چې صفایي کوله، په صفایي کې به هم ښی طرف هغه خوښولو. لکه بالفرض انسان 10 چاره دام کوي، اول ښی لاس پینځي بیا به ګس لاس پینځي، اول به ښیښ پینځي بیا به ګس خپه به پینځي. د حساب انسان غسل کوي، اول سر ووینځي بیا ښی طرف ووینځي بیا ګس طرف ووینځي. نو دا چې کوم دی ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ښی طرف په صفایي کې به هم خوښول. وفي ترجله اذا ترجله، او کله به چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی ترجل یعنی نزول به کو، د سورلی نه به راکوزېدو، نه اول به چې کوم دی ښیښ په راکوزوله بیا به ګسه راکوزوله. وفي انتعاله اذا انتعل، کله به چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیزار اچولو، اول به ښې خپه مبارک کې اچولو بیا به ګسه خپه کې اچولو. نو دې نه موږ ته پته ولګېدله چې یاره ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیر په کارونو کې چې کوم دی هغه ښي طرف ته ترجیح ورکړی. دا ګړی اچول دا هم یو خیر دی، په دې سره چې کوم دی موږ ته اوقات معلومیږي، د مونځ ټیمونه معلومیږي. نو دې کې هم یو خیر دی، د دې وجې نه په ښي لاس اچول دا بهتر دی. که چا په ګس لاس واچوله بلکل ټیک دی. یو د حساب بل یو حدیث مبارک دی، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه واذا شرب فلیشرب بیمینه، الصحیح مسلم. چې ښکلی پیغمبر فرمایي کله چې تاسو کې یو کس خوراک کوي نو په ښي لاس دی خوراک کوي، کله چې سکاک کوي نو په ښي لاس دی سکاک کوي. د دې نه موږ ته معلومه شي چې ښي لاس بهتر دی. بل حدیث مبارک کې راځي اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنى، کله چې تاسو کې څوک پیزار اچوي نو اول دی هغه په ښیښ پکې واچوي. صحیح البخاري کتاب اللباس. نو د دې نه معلومه شوله چې په ښي لاس کې اچول بهتر دي، او که چا په ګس لاس کې واچوله هم درست دي. الله جل شانه دې موږ ټولو ته خیر نصیب کړي.